السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ باسي. نن د یوه بلې ویډیو سره درته راغلی یم چې څنګه کولی سو د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. اول به دا وپېژنو چې خپله د جیمیل اکاونټ څه شی دی. د جیمیل اکاونټ یو وړیا د ایمیل خدمات دي چې د ګوګل لخوا برابر سوي دي. د جیمیل ادرس په زیاتو کمپنیو کې استعمالیږي. د جیمیل په وسیله موږ کولی سو په نورو مشهورو کمپنیو کې هم اکاونټونه جوړ کړو او د هغوی له جملې څخه ځینې مشهورې فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر، انسټاګرام، مایکروسافټ، ایپل او ځینې نورو مشهورو کمپنیو کې هم اکاونټونه جوړولی سو. نو دا د دوی د معرفت برخه وه. اوس راځو چې څنګه کولی سو د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. له هر څه نه مخکې که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. نو راځو په طریقې سره شروع کوو. د جیمیل د جوړولو لپاره باید تاسو د جیمیل اپلیکیشن او یا هم د پلی سټور اپلیکیشن ولرئ. نو زه راځم په پلی سټور باندې کلیک کوم. که چیرې ستاسو انټرنیټ سیف وي نو دغه لږ څه وخت غواړي. دلته کریټ اکاونټ وروهو، هغه پرمایسیل په انتخابوو. نو وروسته دلته نوم غواړي او تخلص غواړي. نوم هغه فرست نیم چې نوشته دی اوله خانه کې خپل نوم ورکوو. مثلا زما نوم حکیم محمد دی او په دومه خانه کې لاست نیم غواړي یعنی تخلص غواړي. مثلا زما تخلص خان دی. کله چې مو دا مکمل کړه نیکسټ وروهو. د هغه څخه وروسته ستاسو څخه د زیږیدلو تاریخ، ورځ او میاشته غواړي او د هغه څه وروسته ستاسو جنسیت غواړي. مثلا زه 2001 د مې پر 5 تاریخ او جنډر میل انتخاب کړئ. نیکسټ وروهو. په دغه صفحه کې تاسو به خپل د خوښې جیمیل ادرس انتخابوئ او وروسته به نیکسټ باندې وهئ. دلته ستاسو څخه پاسورډ غواړي، یعنی تاسو خپل دغه جیمیل ادرس ته کوم پاسورډ ورکوئ. مثلا زه دغه پاسورډ ورکوم او وروسته نیکسټ وروهو. دلته ستاسو څخه د تلیفون شمیره غواړي. په دې خاطر کله چې ستاسو څخه د جیمیل ادرس کود ورک سي نو تاسو کولی سئ د نمبر په وسیله سره یې بیرته لاسته راوړئ. نو مثلا زه خپل نمبر ورکوم. نیکسټ وروهو. دلته په سر کې زموږ هیر سوي دي. 0 نه غواړي، صرف کود نمبر د هیواد د نه غواړي، صرف غواړي او نیکسټ وروهو. دلته نو زموږ د ګوګل اکاونټ یا هم د جیمیل اکاونټ جوړ سو او نیکسټ وروهو. لاندې راځو. دلته هم آی اګری وروهو. دلته چې کوم معلومات تاسو خپل ایمیل ادرس ته ورکړي هغه ګوګل رجستروي د ځان سره، نو ځکه لږ څه وخت نیسي نو ورته انتظاریږو. کله چې د دوی رجستریشن خلاص وي نو خپله صفحه بدلوي. دلته سپینه صفحه راوړي او د هغه څه وروسته یو ځل بیا ورته انتظاریږو. دلته اکسپټ وروهو. نور نو زموږ جیمیل ادرس جوړ سو. دلته تاسو ګورئ حکیم محمد خان @gmail.com په نوم باندې جیمیل ادرس جوړ سو. نو دا و د جیمیل د جوړولو طریقه او د جیمیل په اړوند مې لږ معلومات هم درکړل. نو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.